علیکم. د ساینسي معلوماتو د خپراوي په لړۍ کې نن موږ غواړو تاسو ته د اسید رین یا تیزابي باران په اړه معلومات درکړو. اسید رین یا تیزابي باران څه شی ده؟ د انساني او حیواني فعالیتونو په پایله کې کوم مضر ګازونه چې تولیدېږي د انساني فعالیتونو څخه ویلی شو چې په فابریکه کې د سون مواد سوځول په نتیجه کې، په کورونو کې د پخلي په نتیجه کې، په بازارونو کې د موټرو څخه د پټرول او د ډیزلو د سوځېدو په نتیجه کې چې کوم ګازونه تولیدېږي، فرضاً هغه ګازونه کاربن ډای اکساید ګاز دی، کاربن مونوکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، مونوکساید دی. کله چې دغه ګازونه تولید شي نو دغه ګازونه د ځمکې له سطحې نه اتموسفیر ته ځي او په اتموسفیر طبقه کې دا د تروپوسفیر په طبقه کې له هغو مشبوع ذراتو د اوبو سره یوځای کېږي چې د واټر سایکل په نتیجه کې هلته موجود دي. نو موږ تاسې ویلی شو چې هغه مشبوع ذرات د اوبو چې کله له دغو ګازونو سره تعامل وکړي، څرنګه چې دغه ګازونه غیر فلزي اکسایدونه دي، نو د غیر فلزي اکسایدونو او د اوبو د تعامل په نتیجه کې تیزاب تشکیلیږي. نو د لاندې معادلو په اساس دغه تیزابونه تشکیلیږي. د هغو غیر فلزي اکسایدونو جملې څخه ما یو درې څلور دلته ذکر کړي دي. دغه غیر فلزي اکسایدونه چې په وریځو کې له اوبو سره تعامل وکړي، د اوبو له مشبوع ذراتو سره یوځای سي، په نتیجه کې دغه ډول قوي تیزاب تشکیلیږي. تاسې لیدلی سئ دغه د معادلو میکانیزم په دې شکل کې. کله چې دغه تیزابونه د ځمکې د اتموسفیر طبقې په تروپوسفیر برخه کې تشکیل سي، نو د واټر سایکل یا د اوبو د دوران په نتیجه کې دغه تیزابونه ځمکې ته د باران په شکل راځي، ولو که په هر شکل وي، کیدای سي د ګلۍ په شکل وي، کیدای سي د واورې په شکل وي، او یا هم کیدای سي خپله د باران په شکل باندې وي. کله چې دغه ګازونه د باران په شکل ځمکې ته راسي، دغه باران ته بیا موږ اسید رین یا تیزابي باران وایو، چې طبعا دا منفي اغیزې پرې باسي په شنه بوټو، په شنه ګیاو او چاپیریال کې موجوده ځنګلونو او ونو باندې. دا د اسید رین یا تیزابي باران په اړه یو لنډ معلومات. راتلونکي ویډیو کې به موږ د یوې بلې ساینسي موضوع په اړه تاسو ته معلومات درکړو. تر بیا ښې چارې.